چې ته یو سړي نه څه شی غواړي او غلی شو نو څه مطلب دی؟ یعنې نه دی راځي دا نه چې ته ونښلې چې بس غلی شوی دی یو او یا بیا سړي پورې نښته یو نیم سړي کې دا مه راځي ته اوس یو کس خواله ورغلي چې یاره زما دا پلانې شی په کار دی یا پلانې خبر هغه غلی شو چې غلی شو نو خو پوه شي چې دا خبر هغه یعنې راضي پې نه دی نو بیا پورې نښلم ما بس خبره ده ختمه شو دا اوس ګوره انس ابن مالک کوي او دا واقع ما تاسو ته سیرت په درس کې ذکر کړی و بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوال چې بیانولو ما ته ښکاري یو ځای کې ما بیان کړی و امام احمد دا حدیث راوړی دی د حنین په غزا کې غنیمتونه ډېرو او قیدیان هم ډېرو ځکه چې هغوی ځان سره زنانه او ماشومانان ټول راویستي نو هغوی چې کله هغه اوله کې هغه مسلمانانو باندې حالات ګډوډ شي تاسو ته پته ده او اکثر مسلمانان د میدان جنګ نه اخوا دیخوا شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شي څو کسان ورسره و بیا هغه ملګري راوغوښتو واپس او الله مشرکانو له شکست ورکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ دا خبره کړې وه من قتل کافرا فله سلبو چا چې کافر مردار کو نو د دې کافر سره چې کوم سامان دی د دقه سړي شو توره ډال زغره وغیره او نور ابو طلحه رضی الله عنه دا یو شهسوار ځوان و ده په دغه ورځ باندې یوازې 20 کافران مردار کړي و د هغوی ټولو سامان دا اخیستی هر چې ابو قتاده رضی الله عنه دا هم لګي ابو قتاده خو مشهور سړی دی خو د ده سره چل دا وشو چې یو سړی په دې سټ کې و د دې ولي او د دې سټ په منځ کې او دومره زورور ګزار و د هغه دومره زورور چې په دې سړي باندې زغره وه او د اوسپنې هغه ټوپۍ هم وه خو دومره په زوره ګزار یې وله ورکړی و چې په دې ګزار چې دی چې سټ او د ولي په دې منځ کې وله ورکړی و دې سره هم دغه ځای وله ټول جدا کړی نو په دې کې بیا دی اخوا دېخوا شو چې د نه را زغره راوالي نو هغه چا اخیستی تلی مسلمانانو کې هغه زغره چې اخیستی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي چې چا کم کافر مردار کو سامان دغه دی اوس ابو قتاده رضی الله عنه ګوري چې زغره چی شو نو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تاسو ګورئ دغه زغره چا اخیستې دې کې یو سړی پاڅېد یا رسول الله ما اخیستې انا اخذت خو دی راضي که او دغه زما شوه دی راضي که دغه زما شوه پرېږدي انس ابن مالک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې به چا څه شی هم غوښتو ورکوو به او یا به غلی کېدو او په دغه ورځ غلی شو ولې غلی شو یعنی دی نه و خوښ چې د زغره د ابو قتاده په حق کې رسېدلی ورکړي دی نه و خوښ نو څه شو غلی شو غلی شو خو عمر بن خطاب خو نه غلی کېدو هغه وی لا والله کېدی نه شي زما دې په الله قسمي لا يوفئها الله على أسد من أسوده ويعطيكها دا الله د دین په ازمرو کې یو ازمرې راولګي کافر مردار کې د هغه په نصیب دې ورسي او بیتالي د ابو قتاده صفت یې فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو وی صدق عمر رښتیا وایي ګوره دومره حیاناک انسان دی دا خبره نه شوه کولی خو چې عمر وکړه نو عمر څه وایي عمر رښتیا وایي نو ګوره دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاقو ته دې سړي ته یې ولې لا ما تاسو ته ووایي که نه چې لږ دا دماغ او عقل استعمالوئ چې دا مخامخ سړی ولې ما ته غلی شو د دې مخامخ سړي د مخ دا رنګ ولې سور شو دا مخامخ سړی ولې ما ته وران ګوري دا مخامخ سړی ولې دا سر یې ټیټ کړی دی زما په مخ کې د دې هر څه کې اشارات پراته دي خو په دې باندې د عقل خاوندان پوهېږي او چې داسې په یو سړي واوړي چې اشارات نه لوړ ورته ونیسي هغه بیا مویزه پوه نه یم یا ته څه وایې اشاراتو باندې سړی پوهېږي دا دومره دروند انسان دی چې اوس دا نشي ویلی چې نه یې در کوم
او تا ته پته ده چې هغه دومره کریم انسان دی چې څه دې وغواړي هغه درکوي او نن غلی شو نو پوه شي چې راضي نه دی په دې چې تاله یې درکړي ورسېدی پې که نه دا یو موقع و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې غلی شوی